د پیسو طاقت وګورئ ښه دا کس راغی کنه او په خپل په کور په خلکو باندې امتحان کوي دا کور ته راشي کنه او خپلې ښځې ته وایي کنه چې زما نوکري ختمه شوله او د هغه نه پس چې دی نو دا یوې کمرې ته لاړ شي په کمره کې چې دی نو ورنداره هم ناسته وي مور هم ناسته وي او د هغه ورور هم ناست هغو ته وایي کنه چې زما نوکري ختمه شوه داسې ریبو درعالمه نو ورور ورته هم غوسه شو چې چې ستا نه سم کار نه کېږي د هغه نه پس چې دی ملګرو سحر شو کنه او دا هلک چې دی نو دا د خپل ورور خواله لاړی کنه چې زما نوکري ختمه شوه ده زما سره خو 2 روپۍ نشته ده زه د خپل ملګرو سره ځم او ته ماله لږې روپۍ راکړه نو ورور ورته چورلټ انکار وکړو چې زما سره 2 روپۍ نشته د هغه نه پس چې دی نو خپل د مور خواله لاړو او خپلې مور ته ویل کنه چې زما پر سر باندې درد ده او ته ماله چای پوخ کړه دغه نوکري ختمه شوه ده نو اوس ګوره ښه چې څه کېږي نو مور چې دی نو مور ته انکار وکړو چې لاړ شه خپلې ښځې ته ووایه کنه ستا ښځه چې دی نو په کمره کې ناسته ده او هغه ته ووایه هغه به له چای پوخ کړي او زما په سر درد دی زه نشم پخولی د هغه نه پس چې دی کنه نو خپلې ورندار ته وایي کنه چې زما دا کپړې دي دا ایسري که زه د خپلې ملګرو سره چېرته ځم نو هغه ته هم انکار وکړو خپلې ښځې ته ووایه کنه هغه به یې دله دا کپړې ایسري کړي او هغه هسې په کمره کې هسې ناسته ده د هغه نه پس چې دی نو خپلې ښځې خواله لاړ کنه نو هغه هم خفه وه ستومانه وه هغه ورته دا خبره وکړله کنه چې اوس تا نوکري نشته دی او د دې ماشومانو فیس به څوک ورکوي د ماشومانو فیس به څوک ورکوي بس د هغه نه پس چې نو خپل مور خواله راغی وایي چې ټول زما نه خفه دي او وایي چې بلکل ټول ستا نه خفه دي نو هغه نه پس چې دی نو د دې کس دا سوچ وکړو کنه چې زه زما مزدورۍ له نویسته کې هغه لاړ کنه د کور نه بهر ته ووتو د 1 میاشتې لپاره چې کله د 1 میاشتې لپاره بهر ته ووتو بېرته کور ته راغی کنه او کور کې دا خبره وکړله اول ښځې ته چې زما نوکري ولګېده او ماله ډېر ښه پیسې دا دي هم راکړلې نو ښځه چې ده نو ډېر زیات خوشحاله شوه او خپل خاوند ته ویل چې راځه نو دوی ټول هغه کمرې ته بیا لاړل او په کومه کمره کې چې مخکې ناست وو هم یې ورندار ناسته وه هم یې د ورور ناست وو هم یې د مور ناسته وه هم یې دا ښځه ناسته وه نو دې چې ده نو پیسې راواخېستې نو ټول ښه خوشحاله وو بالښتونه یې دې هلک ته ایښودل د هغه نه پس چې ده نو دې موبایل راواخېست او خپل ورور له ورکړو نو چې خپل ورور له موبایل ورکړو نو دا ورور ډېر زیات خوشحاله شو او دې په خپل دا سوچ وکړو کنه چې مخکې چې ما ضرورت نو دې ماله 1 روپۍ نه راکوله د هغه نه پس چې دی ملګرو لږ ټایم وشو کنه چې مور یې ولګېده او د خپلې زوی له چې دی نو چای پوخ کړ او چای وله راوړو او ویل چې دا چای وڅښه ستا په سر باندې به درد دي بیا د هغه نه پس چې دی نو ورنداره ولګېده ویل چې ستا شرټ مې استري کړی دی که نورې څه جامې وي چې هغه دله استري کړمه وایي ښځې راته هم خواته کېناسته او ما ته یې ویل که نه که ستا په دې سر باندې درد دی چې زه پرې زور کړمه او د هغه نه خاوند یې ورته ویل که نه چې ما له هېڅ هم مه کوه خو زه په دې خبره باندې پوه شوم که نه چې کله د څه پیسې وي که نه نو ټولې رشتې شته دی چې کله څه پیسې نه نو هر څه ختم دي رشتې مشتې هېڅ هم نشته دی جي په دې ویډیو کې موږ له هم عبرت دی نن سبا چې دا کومه قانون دی بالکل داسې کوي سره چې کله د یو انسان سره پیسه وه که نه نو هغه انسان چې دی نو هغه په دنیا کې جوت دی هغه سره خلک رشته هم ساتي هغه سره هر څه کوي او چې چا سره پیسه نه وي که نه نو هغه خلک خیال هم نه ساتي هغه ته بېغیرته وایي دې سره پیسه نشته دی او دا هېڅ هم نه کوي دا له سره کار نه کوي هغه غریب به خپل کوشش کوي لیکن هغه ته به هغه موقع نه یې میلاو شو الله پاک به له پیسې موقع نه یې ورکړ او بل دا چې زموږ دا خلک چې دی نو دا نن سبا چې کومه رشتې دي مکمل طور باندې د پیسو چې کله څه پیسه وه نو هر سړی به د عزت کوي او هر سړی به نو در سره به سره او چې کله سره پیسې نه وي که نه نو ټول کسان به درنه نفرت کوي جي دې ویډیو کې تاسو څه وایئ یار ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ